السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إنسان چې کله د دنیا ته راشي نو په ده باندې قسمه قسم حالات راځي، او کم سړی چې د دې حالاتو نه انکار کوي نو د عقل به خراب وي. کله به غریبي، کله به مالداري، کله خوشحالي، کله خپي، کله جاړي، کله خاندي، او کله ناجوړي، او کله روغي. یو وخت کې بچي نه وي، بیا بچي، یو وخت کې واده نه وي، بیا واده. او دسی د حالات لا ترکبون طبقا عن طبق، بدلیږي را بدلیږي د حالات. بیا په دې حالاتو کې چې یو سړی د رب العالمین دین مضبوط ونیسي نو دغه حال جدای، او یو سړی د الله رب العزت دین نه لري شي نو دغه حال جدای. نن سبا والعیاذ بالله، والله دې په ټولو باندې رحم وکړي. زیات خلق هغه دي چې د الله سبحانه وتعالی د دین نه لري، او د انسان په طبیعت کې دا شی دی چې دغه نه خطا کیږي، دغه نه ګناه کیږي. دا رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ویلي چې کل ابن آدم خطا، هر د آدم بچه خطاکار د خطا ولشتي. نو دا یو عامه قاعده ده چې د انسان نه خطا کیږي او ګناه کیږي. خو نن سبا چې کوم زمونږ د حالات دی هغه دی چې موږ بالکل قرآن او حدیث نه لري، نو د هغې د لاسه زموږ په دې ژوند کې ژوند زموږ تنګ شوی، خونې نشته. څوک مالی حالاتونه تنگ دی، څوک بدني نه تنگ دی، څوک زړه تنگ دی، چا ساډو شي دی، څوک بیمار دی، څوک شي په زرګو مسلې دي چې هغه تاسو ته معلومې دي او موږ ته راغلي. هر مسله هر سړی راشي، شیخ ماته دا مسله، ماته دا مسله، ژوند کې مزه نشته، ژوند مې تنگ دی، ژوند داسې، ژوند کته، ژوند بره. د ټول یو سبب دی، او هغه دا چې رب العالمین نه موږ لري یو. د دې ټولو دغه یو وجه ده چې موږ د رب العالمین د دین نه لري، او کله چې موږ د هغه د دین نه لري شو نو زموږ ژوند بدې شي. او دا خو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا فیصله موږ ته ورولې ده او ویلي دي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. څوک چې زما د دین نه واوړي نو رب العالمین وی دغه ژوند زه تنګو. ژوند تنګول داسې نه چې د ژوند داسې رابندي. ژوند تنګېده که هغه مالي طرف نه تنګ شي، که هغه بدني طرف نه تنګ شي، که هغه د زړه تنګېدی، او که هغه خون نه ملاویږي، او که هغه هر قسمه مسله. خو رب العزت په یو طریقه باندې د دې سړي دا ژوند تنګوي. د هغه سړی کوم چې د الله سبحانه وتعالی د دین نه مخ واړی. د دین نه د مخ اړولو دا مطلب نه چې سړی دا وایي چې زه قرآن او حدیث نه منم، زه کافر یم. دا مطلب نه دی.
صرف دغه مطلب ولا چې سور کافری بس دی او بګیدل ناراضي مون خو الحمدلله کلمه خو ویلې ده کنه وی ها د قران او حدیث څخه مخړی ضرب دي شي قران او حدیث څخه مخړی نو دا قران او حدیث چاته چغي وی چاته وی چې دروغ مو او هغه دروغ وی چاته وی چې دوکي مور کو هغه دوکي ور کوي چاته وی چې ګیره مور کو هغه ګیره وړ کوي چاته وی چې د خزو بچو سره ظلم مکو هغه ظلم کوي چاته وی چې شرک مکو هغه شرک کوي چاته وی چې سود مکو هغه سود کوي چاته دیږي دا کافرانو ته دیږي موت پاکیو لا اله الا الله محمد رسول الله بیا مزید مخد جرسه کې کوا ومن اعرض عن ذکری من دا ټکر سیات ساتي من هر هغه څوک دا نه دی ویل الله چې هغه کافران چې زما د دین نه مخړولې هر هغه څوک کافر دی که مسلمان دی چې زما د دین نه مخواړو زینه یادولم قرآن نه دو حدیث نه دو په دې عمل نکو فإن له معيشة ضنكا تنگ ذلیل ژوند دا غالبا حالت لري بم پر دی رواج غالبا ژوندونه د خلکو نن سبا هغه تنگ او ذلیل ژوند په دنیا به سي منډه چې تاسو سره ملو شي کله به قرضونه شکایت کوي چې تاسو سره ملو شي نه جوړ چې تاسو سره ملو شي کور مسره تاسو سره ملو شي زړه تنگ تاسو سره ملو شي بیمار تواریان شي چې څه چل شي داخله کولی دي شي زموږ د معاشرو دي شي دا غي جواب صرف د قیو دي چې د خلک د الله د دین نه لري شي تاسو دای چې سید مسله او حالات خو زمونږ د دي خو موږ به کوسوس د دریاب ته موږ ولیدل او په دریاب ته چې انسان اولیږي نو د لامبو وي بچکی د لامبو کومه طریقه ده او سم استعمال کو چې زمونږ د ژوند بیا خسته کېدی شي او موږ رب العالمین ته واپس شو دا غي څه طریقه د جواب د مخ کې د جواب هر چاته معلوم دی د دې څه واضح ته لکه څنګه چې نور ښکاری لکه څنګه چې سپومې ده د خوشحالي لار د کامیابی لار د قیو لار ده هغه د توبې لار ده هغه الله رب العزت ته دروازه ټکول ته الله ته دروازه وټکوا او جواب برته یو ملاوي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإني لغفار لمن تاب یقینا ز بخانه کون کې ما چاته چې توبه وباسي الله ته پته لري چې د انسانان کمزوري دونه خطاګانی کی او ځکه الله سبحانه وتعالى في سورة النساء کې سي والله يريد ان يتوب عليكم الله خدا غواړي چې تاسو له ګناونو وبخښي تاسو له توبې قبول کړي خو تاسو توبه وستاله کتاسو توبه وست الله خو غواړي چې تاسو توبه قبول کړي تاسو توبه وست یا مخکې الله د قایتونو کې يريد الله ان يخفف عنكم الله غواړي چې تاسو نه بوج لکم کی ولي الله بخبل جواب ورکي وخلق الانسان ضعيفا انسان کمزور مونږ خپل ځانونه دومره نه پیژنې څومره چې الله مونږ پیژني ځکه چې زموږ خالق دی انسان کمزور دی هغه نه ګناه کیږي نه سبا کو بدا چې د رب العالمین دروازه وټکو هغه ته واپس کیو بیا دی وکس پزړه کې د تفوس راشي چې دا توبه وېسته او دا واپس کېده وېسته دا هم د ډیرو مولیان ناورو مولیان غریبانه ستړي شو کتابونه ستړي شو اوازونه د علماو بوغ شو توبه واسي توبه تلاوتونه کیږي حدیثونه ویل کی په ډیر به مونږ کې ګوره توبه نه پیږي توبه ستو توبه مونږ دغه ته وایو چې دې شکینو لک ساتله یا ستړي شو یا الله ته وبخ دا زموږ توبه ده بس نه دې سره نیت شته نه دې سره اخلاص شته نه دې سره سوچ شته نه دې سره فکر شته اسی په خپل باندې عادت ټکه یا الله ته وبخ بس ادم په هغه وخت کې کله ستړي شو دې کینی یا سملی دغه ټینګ کو دي چې زویله غونډه کې یا الله ته وبخ بس دې ته غونډه کې خبري الله سره ټوګي کې توبه ده نه توبه څه ته وایي علما وایي
توبه دې ته ویل اقلاع عن الذنب والرجوع الى الله سبحانه وتعالى، ګناه پرې خوده او رب العالمین ته واپس کېده مع صدق النیه والاخلاص، د دې نیت سره چې باغی کې صدق او په دې انسان کې اخلاصي، دې ته توبه وي. دې ټوغه د توبې چې نه قبلي او دا مخکې دې تفصیل خراش. یو تپوس انسان داو کی پسړه کې تپوسونه راځي، او ځکه ما دا تپوسونه په دماغ کې خو دې چې دې به جواب ورکو. عام انسانانو ته تپوس پسړه کې وشړي، پسړه کې دا تپوس راغی چې زه مزدوري کوم او ژوند روان دی، خپل مرزي کو عيش عشرت دی، نو ضرورت سره چې توبه وباسم، څه ضرورت ته ځان الله ته واپس الله ته واپس کېدل ضروري خو نه، ژوند خو زما خره روان دی، مزدوري کوم دیاړي لازم د شپې راځم خولي دب کې ډوډۍ خورم او به دې خوب کوم چې خبرې کوم نو د سحر وو بجو پورې وو بجې باندې بیا ډیوټي لازم به دوه کاله بعد په چټي باندې زم بیا تخپل شي شرط کوم بیا واپس راځي. څه ضرورت ته توبې ته؟ توبې ته ضرورت الله ته هغه سره واپس کیږي ضرورت یې دسی تپوس ته زینو بجرونو کې راځي. دغه جواب توبه ولې موږ وباسو، دغه جواب دل په یو څو نقاطو کې در کوم ځان سره یاد ساته. توبه موږ د دې لپاره وباسو ځکه چې دې کې د رب العالمین اطاعت ته داغه خبره منلی سوی رب العالمین ستار رب او زما رب. اب قرآن کې سوی یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله، ایمان والو توبو باسی الله ته. کوم انسان چې توبو باسی د الله خبره منی او چې د الله خبره ومني نه صحیح کامیابی، چې د الله خبره ومني کامیابی. تاسو کې څوک کامیابی نه غواړي؟ سړی توبه ولې وباسو؟ د دې لپاره وباسو چې د رب العالمین خبره ومنو. ولې توبه وباسو؟ دویم جواب د دې لپاره چې دنیا او آخرت کې کامیاب شو. موږ په دنیا کې لګي کوششونه کوو او سټک خطا موز کوو، او موز هم په طریقه نه د رسول په طریقه نه کشتي ټونګي والی او بیا چې ته دوری ال درې غریب لور کو یا غم په ډیره کې او په سپیکر کې وایو یا غم ختم کو به یو حج کو یو باغی باندې مبارکیان په دیوالونو په دغه ولي کو وجي سه کو یا غم ختم کو. هغه ټک خطاون ته عبادت ته یا غم پرانه خراب شي خو دې خوش په ډیر مشکلم کړي یا غرانم ګډوډ شي. دا موږ د دې لپاره کوو چې موږ د کامیابی ملو شي په آخرت کې. دا ټک خطا عبادت موږ د دې لپاره کوو او په دې امیدو پرته چې ټک خطا عبادت الله موږ وبخي چې نور څه خوشتنه خیر خیریت ته کدا کامیابی غواړي په دنیا او په آخرت کې نو توبه رب العالمین توباسي. او دلیل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الله توبوا بس اي مؤمنان والله تطول ولي الله لعلكم تفلحون. د دې لپاره چې تاسو شي کامیاب شي په دنیا او په آخرت کې. اوس کې سره کامیابی نه غواړي دنیا او آخرت، هغه خپل مرزي ده. پای کې هم سني شو له الله ده. الله په قران کې ویلي چې کفر کول غواړي کفر دی کې څوک ایمان راوړي ایمان دی راوړي، څوک توبه وباسي ودی وباسي، څوک نو وباسي نه دی وباسي. شریک دومره تکبوري پس لکه چې کامیابی نه غواړم د آخرت، دا خپل مرزي ده. دریم جواب دی راي من کې هر یو سره دا غواړي کنه چې الله موږ سره مینه وکي. غواړي کنه؟ تاسو دا غواړي کنه؟ ټول غواړي. ولې غری نصیبه من ټول دا غواړو چې رب العالمین موږ سره مینه وکي او موږ خود رب العالمین سره ټول مینه کوو. نو دا غټه خبره نه درته مې یادوه. دا خبره مکه و زما په مخ کې چې زه په رب العالمین مین یم. دا مکه دا سلکه دا خبره کول بکاري چې رب العالمین بچا مین دی او لازم ته الله مینی ته الله سره مینه کې سکه ته پیدا کړې ستا خالق دې ستا رب دې ستا معبود دې دومره نعمتونه درکړي کلمه دی ویلې ده ته چې هغه سره مینه نه کې نسبه کې نه. دا خبره مې ده
چې زه په الله مینه یم او زه دې څه نه دې کې تعجب نه دی پکار یو سړی ته ویني او په الله مینه په دې کې تعجب مکو تعجب په دې کې کو چې په یو سړی باندې الله مینه کوم سړی چې دا غواړي چې الله په ما مینه یو صفت باغه پزان کې دا پیدا کوي چې توبه وباسي او الله ته واپس کی ناغله په قران کې ویلي ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الله مینه کوي دا هغه کسانو سره چې توبې ډېری وباسي الله ته واپس کیږي او دا هغه کسانو سره چې ځان پاک ساتي د پاکۍ خیال ساتي ها سلورم سبب جنت تاسو کې څوک غواړي ټول غواړي کوم سړی چې جنت غواړي هغه به توبه وباسي او دا خبرې ځان سریات ساتي ګوره دا اول نه دا ټول ما راجم کړي الله سبحانه وتعالى خبره کمنی توبه وباسي که دنیا او آخرت کامیابی غواړي توبه وباسي کدا غواړي چې الله دې سره مينو کینو توبه وباسي او که جنت غواړي نه توبه وباسي دې باندې څه دلیل دی دلیل پیدا دی رب العالمین په قران کې وایي الا من تاب وآمن وعمل صالحا هغه کسان چې توبه وباسي او نیک عملو کې ولر سیدونی شي نو الله تعالی سور کې وره فاولئک يدخلون الجنه الله یزور داور زبدا کسان جنت ته داخل کو کسلور خبرې شو پینځم پمن کې کم سړې په مال او په رزق او په بچو کې برکت غواړي ټول غواړي ګر او کم سړې د غواړي چې زما رزق پراخ شي کم سړې د غواړي چې الله مال بچی ډیر راکړي کم سړې د غواړي چې الله زما په سبق کې برکت واچي هر سړې غواړي خو موږ چې کومه طریقه جوړ کړې په هغه طریقه نه کی چې شپه او ورځ په ځان باندې یو کا او غیرتی سړی او تکړه سړی هغه دی چې هغه په سعودي عرب کې کلونه ډیر واړي هغه په دوبۍ کې او په اماراتو کې پروتي مزدوري ټیټو کې بریزق کې پر اخره شي دا طریقه غلطه ده دا پوخانی خلک چې زموږ د پلار نکاح د په سعودي عرب کې په اماراتو کې په دوبۍ کې انګريزانو په ملکونو کې چرته به شاته زړه کم چې زاړه خو بالکل چرته نه دي دا چرته د دې رزق کې پراخي ولي و دا غو رزق زمنګ دینه ولي غورو اگر که غریبي باټیم کې زمنګ دا غو رزق خو پراخو عزت والا جون د عزت سره ډوړې غوته ملوي دا او موږ په دې رزق پسې ذلیل شو هغه دیني وبسیم پرې خو دې هغه آرام وبسیم پرې خو دې هغه بچیم بسیم پرې خو دې بیا په دې رزق کې برکت نه ځکه زیات قسمه د ټلیفون کې یا ملوش پیسې ډېری ګټه خو برکت پکې نشته جواب دا غي دی کم سړی چې په مال کې برکت غواړي او کم سړی چې په بچو کې برکت غواړي او په ځمکه کې برکت غواړي او مال ډیر غواړي ناغه به توبه وباسي ځکه د راځي په سلفو کې په یو کس پسې په عالم پسې یو تپوس کوون کې راغی شاګردانو په مخ کې تپوس دي کو وی شیخ زما بچی نه کی ناغه ته توبه ډیر وباسي وې دویم کس راغی وی شیخ مال غریب یم او توبه ډیر وباسي دریم کس راغی وی شیخ زمکه چې هغه په سل کې یو خراب ده وی ته توبه ډیر وباسي هغه الکان لري شو شاګردان چې ته هر چا یو شان جواب ورکړي ناغه جواب زکه ورکوما چې په قران کې دا خبره ده الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام مبارک وی فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح علیہ السلام الله دوی چې الله ما دوی ته ویلو چې ته بخانه تاسو بخانه غواړي د خپل رب نه توبه وباسي يرسل السماء عليكم مدرارا نبارا نبروري ويمددكم باموال وبنين او مال او زامن بدل درکي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار باغونه اولي او نهرونه دا بدل درکي دا ټول په سبا باندې ملوي دا ټول په توبه وستو باندې ملوي ولې زموږ په رزق کې برکت نشي کوم سره توبه وباسي د قاعدتي توبه برکت نه دی ما دا ته پوښتنه وکړه چې غاسي وي کوم سره د دې توبه وباسي لکه څنګه چې الله غواړي دا ډېر کم کسای
نبي دا ګیله مکوه چې زما په رزق کې برکت نشتی او زما په بچو کې او په ځمکه کې برکت نشتی، دا ګیله مکوه. دا څو خبرې شوې؟ 5. شپږم یاد ساته، په من کې هر سړی دا غواړي چې ګناهونه ده وبخلی شي. کم سړی چې دا غواړي چې ګناهونه وبخلی شي نه دی به توبه وباسي. او درته ووایم د رب العالمین مهرباني چې ته د رب العالمین سره لږه مینه وکړي او لږ ځان ستړی کړي، نو ګوره رب العالمین غیرتی ذات ته د هغې په بدله کې دله ډېر څه درکوي. د غیرت دا صفت داسې دی په چا کې چې د غیرت صفت په دې مخلوقاتو له راشي، او د رب العالمین صفات خو بیا ځان لی او د هغه مثال لی چې د هغه په شان څوک نشته. خو په مخلوقاتو کې چې په چا کې غیرت او تو سره معمولی منډه ووایې نه دې تا سره د مرګه پورې منډې ووایې.